ډیرو قدرمنو په اروپا کې اوسېدونکو لرو برو افغانانو پښتنو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. قدرمنو څه موده مخکې مې دلته یو اواز پورته کړ او موږ د 3 لاریونونو خبرې وکړې. یو د هغې نه په شپږم د دې میاشتې و چې د بروکسل په ښار کې سر ته ورسېده او د پښتون افغان اواز یې د پی ټي ایم غوښتنې یې او په پی ټي ایم باندې او یا په ټول پښتون ملت باندې هغه ظلمونه چې د پاکستاني پوځ او ادارو لخوا جریان لري خلکو ته په ګوته کړل. په 15 باندې البته یو لاریون په ایټالیا کې دی. د ټولو نه بیا هم هیله کیږي چې په دې لاریون کې په ایټالیا او شاوخوا کې میشته افغانان ونډه واخلي او هغه ستر اواز چې نړیوال نه دی په خبر، البته هدف ملتونه دي، هغه ملتونو ته چې دلته په اروپا کې ژوند کوي دا خپل درد او غم ورسوو. شاید دولتونه په بعضو کیسو خبر وي خو پالیسۍ دي هغه به خپل کار کوي. د موږ اواز د نړۍ د ملتونو وګو ته رسول دي. موږ به خپلې چیغې وهو، نړیوال به خبرو چې د موږ په خاوره په لوی افغانستان او په پښتونخوا کې د پاکستان د پوځ او ادارو د طرفه بې شمېره مرګونه شوي دي، کورونه ښارونه یې د خاورو سره خاورې شوي دي او بیا یې ورته د نسل کشۍ دپاره د مځکې لاندې مینونه فرش کړي دي. د موږ ستر مشر منظور احمد پښتین خپلې غوښتنې دوی ته وړاندې کړي دي چې د هغوی د طرفه یا د پاکستان د پوځ او ادارو د طرفه په هغې باندې صرف یو عمل شوی دی چې هغوی ته یې د غدار خطاب کړی دی او په بندیخانو کې یې اچولي دي. موږ د اروپا او یا د نړۍ د امنیستي انټرنیشنل سترې ادارې ته چې هغه د ژنیوا په ښار په سویټزرلینډ کې ده، دا وارې د دې جاري میاشتې یا سپتمبر په 19 نیټه هلته لاریون او کانفرنس لرو. دا به البته 2 ورځې دوام کوي. د ما د ټولو خویندو ورونو څخه بخصوص د هغو خویندو ورونو څخه چې په سویټزرلینډ کې او یا هلته نږدې شاوخوا ملکونو کې ژوند کوي، هیله من یم په ګڼ تعداد راشئ. نن د موږ ګډ اواز ته د خلکو سترګې دي، ځکه چې هر څوک په دې پوه شوي دي چې هلته پاتې شونی پاکستان هغه ټول څه د ظلم او ستم لاره چې ټولو بدو خلکو یې عمل پې کولو او دوی هغه عمل ته اوس هم ادامه ورکړې ده. یوازینی د ډالرو د پیدا کولو تسلسل یې د پښتون په وژنه او د افغان ملت په تباهۍ کې پیدا کړی دی. هیله من یم راشئ په دغه لاریون کې چې د جاري میاشتې یا د سپتمبر د میاشتې په 19 د جنیوا د هغې چوکۍ لاندې چې 3 پښې یې دي، البته دا هم چې زه فکر کوم دا به لویه چوکۍ وي، د هغې لاندې به موږ راټولېږو او نړیوالو ته به هلته راغلو سیلانیانو ته به او میشتو د سویټزرلینډ اوسېدونکو ته به دا اواز رسوو او په ضمن کې بیا دننه د ملل متحد په دې اداره کې یو کانفرنس لرو، په دې کې به ګډون کوو او نړیوالو ته به دا اواز چې کوم ظلمونه په
لرو بر پښتون او په ټول افغان ملت باندې د بمونو په الوزولو، د هغوی د ژوند په ختمولو او په ځکه لاندې مینونو باندې د الوزولو سلسله روانه ده. دا به نړیوالو ته رسوو او د موږ هغه ممبران چې دوی د قانون نه جدا په ستر ظلم ستم سره په جیل خانو کې اچولي دي او د لویو قومونو آواز یې چوپ کړی دی، هغه به موږ نړیوالو ته وړاندې کوو. د ټولو قدرمنو نه دا هیله کوم چې راشي او زموږ سره په دې لاریون او کانفرنس کې ونډه واخلي. هیلهمن یم چې دا آواز ټولو ته ورسوئ. هر څوک چې په دې لاریون کې زموږ سره ګډون ته راځي ورته خیر مقدم وایو، ستړي مشي وایو او د مخه ورته درنښت وړاندې کوو. خوشحاله به یو چې د ځان سره په څنګ کې مو په دې لاریون کې چې د جنیوا په ښار کې البته صورت نیسي په 18 تاریخ باندې په دې کې را سره ونډه واخلئ. مننه. راتګ ته مو سترګې په لاره یو. خوشحاله اوسئ. علام په امان.